ژړا مې سترګې سرې هارې خوا د غم نارې دي کلي کور کې ویر ماتم د غم نه ډکې ورځې شپې. مورجان سلام علیکم. څنګه یې؟ شکر بچایه د خدای فضل دی ولاکه ښه یم بچایه دغسې مریض د ټوکر ټوکر وږی تږی بټۍ نه لرم شی نه لرم زه څه به وکړم زه اوبه څک اوبه لار راباندې درېدلې اوبه مې لا په بیه دی زه کومه لار وکړم زه په کور کې مې وړه نسته بوړې نسته چاوي نه لرم شی نه لرم وږی تږی مې زنګنونه ورکړي مریض یم د دوا پیسې نه لرم سر د بالښته څه نه پورته کوم زه دغونه نه لرم چې زه خپل عیال ته ګوله په واخم په مورېږم ما ډاکټري مې څه کوي په کور کې شی لا نه لرم بچیه د مجبوریه مې دلته زنګون ولیدی کمرم کرغېږم زه د ډاکټرۍ پیسې نه لرم زه د ډوډۍ پیسې نه لرم د اوبو پیسې نه لرم بوټۍ نسته یخني مې کېږي زه څه وکړم زما په واسه څه کېږي زوی مې نسته دغه مؤمنان مې وږي تږي راته ژاړي یتیمان مې په غاړه کې دي زه څه وکړم هېڅ مې په واسه داسې کې نسته خدای واسطه چې راسره یو کومک وکړه یو خوار و مسکین مې زړه پر وسوځه یا زویه زه څنګه وکړم هېڅ مې په واسه داسې کې نسته خپله دغسې مریضه ښځه یم د ګردې درد لرم متیزون لرم یار خو ژړې ونیولم د ژړې څه ورشیښه شوم اوس بیا متیزونو د ګردې درد مې نه پرېږدي. مورجانې زوی دې څومره وخت کېږي چې وفات شوی؟ زوی مې نو دغسې 8 کاله کېږي چې یتیمان مې په غاړه کې لوېدلي زوی یې 15-16 کاله کېږي. بیا ستاسې دا ژوند مورې دا 15-16 کاله دا ژوند د چا مخکې یه چې زما خپله وړه د بل د کور مزدوري مې کول د بل د کور خدمت مې کول اوس خو دغه خدمت و مزدوري هم ولوېدم دا یم پر ځای ناست یم هېڅ مې په وسه داسې کې نشته نسم کوی که ژاړي که نه ژاړي دغه کوچني مؤمنان مې ووځي راته یې ګولکه راوړه که راوړه ناست یم د بل و درګاه ته دغه مؤمنان مې درېږي یو ګوله وچه سړه راته راوړي زه په دغه څه وکړم زه خو د چا د نه مزدوري یم نه د خوارۍ یم د خوارۍ د مزدورۍ یې لوېدلې یم مریضه ښځه یم وږی تږی نن دا ګرده ورځ ما ماشومان ډوډۍ نه ده خوړلې باور کوې ما ماشومان وږي تږي ناست دا دې ماما دې وایي خبرې وکړه وایي وږي یې څنګه یاست ماما دې وایي خبرې وکړه نو زه یې نه لرم پښې مې لڅې دي دا دوستانو دا بیچاره خبرې هم نشي کولی زه به یو شی در وکړم مورجانې ته یو 2 دقیقې خبرې مې کوم دا پښې وګوره دا چاودې دي دوستانو قدرمنو دا وګوره دا لږ رانږدې که زوم که دا چاودې دي ښه دا چې پښې نه لري دا پښې په دې حالت شوي دي مورجانې واسلین نه لري چې دا پې ووښتې نه په چي زه هم زه وږی تږی ورځ راباندې په وږي تېر شو واسلین په چي شي واخلم زه یو غړپ اوبه نه لرم چې پر سر پورته کړم تروې اوبه څښم زه په څه شي واخلم زویه نن خو زه دا خپل غریبي و خواري درته وایم زه په کور کې شی نه لرم چې زه واسلین واخلم یا زه بوټونه ودرته واخلم شی نه لرم د مجبوریه زه داسې یم زویه دغه کوچنک مومن ناسته هم په ګورو ماته یې داسې ګوله راوړي زه یې په خوله کړم یو ډبل بال نه یو خبر دغه ولاد هغه لګوم دغه مې بوټي دې ته وګوره په دې یخني دغه مغه ورځونه دلته مسلمانې غورځولی ما راغی بوټۍ نه لرم ډوډۍ نه لرم که ته خوله بلا به پسې ایله شی نه لرم زه څه شي وکړم زه څنګه وکړم خپل عیالو ته زه څه شي ورکړم مورجانې ژاړه مه خیر الله به خیر کړي دوستانو 2 شیانه درته وایم نور زم دا خپرونه راټولوم دې ماشوم ته وګورئ دا په دې یو جوړه کالیو کې ناست د دې ماشومې پښې ما تاسو ته در وښودلې دا پښې ما تاسو ته در وښودلې دا چپړې هم نه لري ښه دا وګورئ دا د دې نه ښکاري چې دا پښې ابله ګرځي مور وایي موږ غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې نو ما به د واسلینو پیسې وایي موږ د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې نو ما به د واسلینو پیسې له کومه کړې وې په تاسو ټولو مسلمانانو انشاءالله چې با احساس ورونه شته دي په تاسو ټولو باندې غږ کوم د
د دغه مورکۍ اوښکې راوچې د دې مورکۍ فریاد واورئ د دې ماشومې د دې زخمي پښو ته وګورئ دې چاودو پښو ته وګورئ دې ماشوم راشه بچی دلته راشه دغه پرون یو مسلمانې پښې یې لڅې وې مسلمانې د کواړې څور کړی په پښو کړی یې د دې ماشوم د لوڅ ځان ته د یو کمیس او د یو پرتوګ د ژمي ته وګورئ په دې باندې خپل رحم وکړئ تر څو الله تعالی په تاسو والا وچې ډوډۍ قدرت کومک را سره وکړي د لوږې مړه شو مؤمنان مې د تږو د لوږې مړه شوه چې په کور کې نه ډوډۍ نه هم یخ راپسې شو هم وږې شوه زه چې شي دا مؤمنانو ته ورکړم ناست یم د الله وتوکل ته که وږې دي که تږې دي که نه دي دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه تر څو زه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی رب مو سپارم د الله په امان